ایمان راوړو نو ماورونو دوستانو مونږه او تاسو غوندې نه مونږه خو څه کله توبه وبسو توبه هغه شانتی نه وي مونږه او تاسو څه کله دین اسلام سره تعلق شي نو هغه تعلق زمونږه د سي تعلق نه وي خو څه کله حضرت عمر رضی الله عنه یو ځلی اسلام قبول کو نو بس بیا مکمل بدل شو دور جاهلیت ولا عمر اور بیا د اسلام ولا عمر زمکه اور اسمان فرق خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور سره دومره مینا پیدا شو دومره مینا چې موقع په موقع خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فضائل اور مناقب بیان کړی دي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مخکینی امتونو کې به داسې څه خلقو چې هغه ته به الهام کېدل یعنی الله تعالی به د هغه په ژبه باندې خبر کوله او چې هغه شخصیت زما په امت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی اندرنګ یو روایت ته حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې یو ځلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته روانو تشریف راوړلو چې دې کې څه زنانه ناشته وي اور ځکه حضرت عمر رضی الله عنه نه واوریدو چې هغه روان دي نو چې یکدم کورونو طرف ته منډه کړلې چې دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسکیش ولو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ولیدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترس کوي ته زما مور او پلار د پتا باندې قربان وي الله تعالی د تا همیشه خندا کې اوستی خو ته ولې وخندیدلې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے عمر څه کم لارې باندې ته روان وي شیطان هغه لار بدلی شیطان په بل لارې باندې چی د تا आवाज کله زنانه واوریدلو زنانه خپل کورونو ته په منډو باندې نه وتلې چې عمر راغللو اندرنګ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په باری کې یو روایت ته چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عمر د اهل جنت ولا چراغ دی اندرنګ حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې یو ځلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د عمره اراده و څکله خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازه غوښتلو د پر راغلو او رخصتی خستلو د پر راغلو نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکو او رخصتولو د پر ډیر حد پورې ور سره راووتلو لکه څنګه مونږ او تاسو میلما رخصتو نو څکله رخصتای نو هغه وخت کې ور سره غاړه میلوي او دغه ټکی ورته کوي ډیر مبارک ټکی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پر ډیر لوی اعزاز دی چې د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته چې اے عمر اے زما ورورا خپل حق مبارک دعاګانو کې ماهر نکي د څومره لوی اعزاز خپل امتی ته او خپل غلام ته د دواړو جهانو سردار آقا صلی الله علیه وسلم ورته چې ما خپل دعاګانو کې هیر نکي اندرنګ حضرت عقبہ ابن عامر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب کچرته ما د بعد بل نبی وې نو هغه نبی به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اندرنګ یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے خلکو تاسو عمر ما خفقو دیگه ډیر احتیاط کو د عمر ولا خفقان د الله ولا خفقان دی دا د چا ولا فرمان دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ صدقه حضرت علی رضی الله عنه چې بعض د دې منون کې خلق داویداران هغه نعوذ بالله چې دومینس کې اختلافات زمونږ علما یو ټکی کوي چې عمر کې درې ټکی دي عین میم اور را عین کی اشارات علی طرف تا میم کی اشارات محمد صلی الله علیه وسلم طرف تا عمر کی را کی اشارات رب طرف تا نو حضرت عمر دا د علی ولا انتخاب دی علی ولا انتخاب څنګه دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل لور هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح سره ور کړی و نو یو دشمن خپل دشمن ته لور په نکاح سره ور کوي نه بالکل نشي ور کوله نو دا د هغه انتخاب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتخاب څنګه دی چې الله نه په جړه باندې حضرت عمر رضی الله عنه وخت دی او د رب ول انتخاب څنګه دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دوا کسان مخکې کړي چې یو ابو جهل امر بانحشام او یا عمر ابن الخطاب نو الله تعالی ورته عمر ابن الخطاب ورکو نو کم سړی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دشمن وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره بغض کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته کنځلي کوي نو هغه د
حضرت علی رضی الله عنه هم منکر دی چاہی په دغه تسبو باندې سل پیری هغه د علی رضی الله عنه ما خلی خدغه منبر رسول باندې ناسم هغه قطعا د حضرت علی رضی الله عنه منون کې نشي کېدل اندرنګ هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم منکر دی ځکه هغه انتخاب نه انکار کوي هغه انتخاب نبی علیه حضرت عمر رضی الله عنه اندرنګ هغه د رب هم منکر دی نو به هر حال یو حدیث مبارکه بل حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل چې دغه جنتیان څه دي دا ټولونه اوچتو درجو ول جنتیان څه دي هغه ته به د سترګې غړی لکه څنګه د غسمکه ولا د اسمان ستورو ته سترګې غړی او بیا فرمایي چې دغه اوچتو درجو ول کې ټولونه اوچته درجه ول صحابه کرام هغه ابو بکر او عمر دي نو ابو بکر او عمر ته به دغه جنتیان د د سترګې غړی لکه نن سبا مونږ او تاسو د اسمان ستورو ته سترګې غړو اندرنګ یو روایت دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې یو دلی خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې زه خوب ګورم او خوب کې ماته خسته شودې راوړل شوې او هغه شودې ز وسکم خې په ماړې خېټې باندې او دومره وسکم چې ما دي غخونو باندې راوځي او چې کمی شودې پاتې شولې هغه ما حضرت عمر رضی الله عنه ته ورکړي صحابه کرامو ته پوسو کو چې اې د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم د دې ول تعبیر څه شه دی نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې علم یعنی علم کې ټولو نزیات حضرت عمر رضی الله عنه دی اندر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دا د معراج واقعا دی یا د خوب واقعا دی او خو د پیغمبر علیه السلام دا هم وحی وی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې جنت ته داخل شوم او یو محل مو وکړو چې ډیر خسته محل دی او هغه نه ډیر خسته اوازونه رسی چې زه ورته حیران شوم ډیر ورته پسخېږم او ګورم نو یې ما ته وویل شو چې دا د حضرت عمر رضی الله عنه ولا محل دی نو یې ما زړه کې راغلو چې یاره دغه محل دغه بنگلا دا خو زه وګورم چې څرنګه دی خو چې یکدم یې ما ته د حضرت عمر رضی الله عنه دغه مجلس کې ناستو ما ته یې د حضرت عمر ولا خیرت یاد شو نو یې بس دغه کور ته زه نه وتلم حضرت عمر رضی الله عنه په ژړا شو ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا به بری کې به هم زه دغه غیرت کوم اندرنګ حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الله جعل الحق على لسان عمر يقول به چې الله تعالی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ژبه باندې حق جری کړی دی چې کله هم هغه خبره کوي نو حق خبره کوي هغه د خلینا باطل خبره نشي کېدله نو دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شان کې دین علاوه هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر فرمودات دي او دا زمونږ اسلاف دي دا زمونږ مقتدیان دي مونږ به دغه صحابه سره مینا کو او دو تاریخ نه ځان خبرو نو اندغه ورځې دي د دو شهادتونو ولا نو مونږ او تاسو ته پکاري دي فضول وخت ما ضایع کو لغونه دغه کتابونه واخلو او دغه خپل صحابه او اسلاف ول تاریخ پڑھاو کو د دو کارنامې پڑھاو کو څنن سبا مونږ او تاسو خپل آیډیل یو فنکار ګرځول دي یو د فلمی اکټر ما ګرځول دي یو د فوتبال او کرکټ کیلړی و ګرځول دي او هغه نمونه په خپل بچیو باندې کېګدو او هغه تصویرونه مخبل ځانونو سره لګولې دي او دا څه ګن بلوان دي خپل اصلاح خپل مشرانو پیژنو چې هغه کې دغه څومره کارنامې چې نن سبا دغه په ټي وي باندې تاسو ته خی هسه تصویرونه دي او دا هغه کې حقيقي معنی سره موجود وي نو دغه صحابه او تاریخ پڑھاو کو آینده جمعه به ان شاء الله دغه باقی فضائل او مناقب او د شهادت واقعا د حضرت عمر رضی الله عنه بیانو علامه توفیق نصیب